د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو سلام. سید ادریس ولیزاده حاضر یم په یوه نوې او ښایسته خپرونه کې. د لغمان ولایت کس سیمې ته راغلي یو. دلته نو د ګوجرانو د ژوند په تړاو به تاسو ته یوه ښایسته خپرونه به چمتو کړو چې دوی دلته میښې او غواګان څروي. دا خپرونه وګورئ، له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته نو د دغه ځایي سیمې چې دوی ګوجران دي یو تن مشر سره ناست یو، ده سره به یو څو خبرې اترې وکړو. که تاسو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عزت الله دی، د ګوجران د کلي اوسېدونکی یم. پلار نوم مې حاجي شیر محمد. ډېر ښه. دغه ساحه د لغمان مربوط راځي؟ او د لغمان مربوط کڅ عزیز خان نومېږي. ښه. ستاسو ژوند څنګه دی؟ الحمدلله شکر ته ګزاره کوي، وخت ساعت تېرېږي ښه په ارامۍ سره. دا تاسو ته د نیکونو نه پاتې حتما دا کیسه که شجره لږ وکړي لیدونکو ته. بس د زمونږ نیکونو پلرونو همدا کار کسب کړی دی. پخوا که ډېرو که لږو خو د وطن په ماحول سره په دې کانۍ او یا په پټي باندې که نه یا خپله ځمکه یا په دې کانۍ خو مقصد یو دانه دوه درېو پورې کول که نه. اوس شکر الحمدلله سهولتونه لږ زیات دي، که خپله نه مزدور نه بل زراعت هم ښه دی، لږ پرمختګ یې کړی. مخکې لکه آبادي کمه وه که نه، نو چا دومره مالداري نه شوه کولی. اوس شکر الحمدلله زراعت پرمختګ کړی دی، لکه ودانۍ ډېر دي، پټۍ اخوا دېخوا واښه ماښه پیدا کېږي که نه، لکه بوس هم ښه ډېر پیدا کېږي، پروړې نور شنه واښه چې هر رقم وغواړي اوس پیدا کېږي که نه. که دې ځای نه کامې نه راوړو، کامې نه بټي کوټ نه راوړو، بټي کوټ هر ځای کې چې مقصد پیدا شي خو لکه دوی پرې مړولی شو که نه، ورته راوړی شو، نو سهولت یې زیات دی. ډېر ښه. او تاسو سره ډېر میښې دي که غواګان؟ موږ سره ډېرې میښې، غوا موږ نه ساتو. ښه. او ساتو یګان دانه ساتو، هغه هم وطنۍ د کونړ غوا. او اوس د زراعتو غواګانو لږ دغه کړی دی خو ناکام دي، لکه ژوند نشي کولی. خارجي تخمونه دي لکه فرانسوي شو، چینایي شو، او داسې ډېره مرستیا کوي او داسې لکه کمزوري قوي نه دي که نه، د دې ملک د آب و هوا سره نه دي بلد. هلته به بلد دي خو هلته سهولتونه ډېر دي، دلته هغسې سهولت نشته. لکه برق سیسټم به ورته جوړی او 40 ساعته به اوبه وي، هغسې داسې موږ دا نه کوو. دا موږ خوشي کوو، بس کور کې هم څه مړه اوسو، کور کې همداسې لګیایي ښه دی. دلته هوا که ګرمه شي هم د قیسه کې نه دي، اوبو پیدا کېږي. که یخه شي هم ښه دي، ګزاره کېږي، کوټه کې واچو، کومه ورځ یخه دغه شي نو لږه زر دغه کېږي. هغه غوا چې داسې شوله نو بیا ختمېږي. د کور مصرف په همدې پوره کوئ؟ هو دې باندې پوره کوو، لکه شیدې اخلو دې نه، نو چې څه د دوی کنجاړه کېږي، وچه ډوډۍ کېږي، بور، پندانه، بوس، دا ورته پرېږدو، نور باقي چې څه پاتې کېږي هغه خپل مصرف. لکه اوس دې نه تاسو د دې د شیدو نه څه جوړوئ؟ پنیر، کوچ، ماسته، یا که نه یوازې ماسته تاسو لیږئ ښار ته؟ موږ داسې کار کوو چې همدلته ټیکهداران راځي او لکه ښار ته یې موږ وروړو. بعضې د سکرمو کارخانې ته لکه ګلشن شو، بابر او ارمان او دغه پیمان دغه سکرمونو والا. لکه ستاسو قرارداد هم بیخي ستر قراردادونه دي؟ ستر قراردادونه خو په دې دي چې دا شیده قوي دي او د غوا شیدې نه اوس سکرم نه جوړېږي. او دا 28% غوړ لري، د غوا شیده صرف 8% لري. او نور څه کوئ؟ نور بس هېڅ شی هم نور نشو کولی.
نه پټې کولی شو بیخي او اجاره هم یو پټې هم نشو کولی په دې نه کوو لکه دلته موږ ته دا خلک ټول موږ ته خوشحالېږي که نه چې لکه موږ ترې اجاره واخلو پټې په دې خوشحالېږي چې زموږ سره زیاته ده که نه پټې قوي کېږي کوم کال چې موږ ته پټې راکړي موږ ورته پکې دا ډېران اچوو لکه توره سره پکې ډېر اچوو هغه خوشحالېږي موږ ته وایي چې راشئ وکوئ د بل نه لکه 15 منه موږ ته کم راکړه خو مقصد وکړو خو موږ همدا هیله کولی شو اجارې بیجارې نشو کولی تاسو دلته چې ژوند کوئ نورو ساحو کې هم ستاسو به خپلې د ګوجرانو زمونږ سراچه کې خپلوان دي سمرخیلو کې بټي کوټ کې کامه کې بیسودو کې کونړ کې همدا کار کوي ټول همدا کار او عمر به دې څومره عمر به مې 28 کاله به 15 واده به دې هم کړی او واده مې کړی شکر نیم عمر به دې خوړلی نو او داسې خو خیر دا هم یو ښه ژوند ده نو او شکر الحمدلله هزار بار شکر ډېر شکر دی بس خپل مکتب او سبق او درس تعلیم مې سره هم کړی دی لکه مکتب مې ویلی دی لکه څومره دې تعلیم کړی 12 الحمدلله پوهنتون به دې نه وی پوهنتون مې نه او شکر الحمدلله زمونږ هلکان ټول تکړه دي که نه لکه درس و تعلیم کې دلته ګل پاچا الفت نه موږ ټول خلاص یو که نه ټول ګوجران که دا ماشومان هم ګل پاچا الفت ته ځي خو مقصد موږ نه په د اول نه نیولي تر 12مه پورې چا نمره نه ده نیولې لکه تاسو مې زده کړې کړی دی او له زده کړو نه مطلب پاتې نه یاست نه یو شکر الحمدلله خواته جمعیت لرو مخې د دارالارقم مدرسه ده ماشومان لیږو موږ خپل هم ځو نو نه یو شکر الحمدلله پلار و مور راته وایي خپله خواري را سره کړې خو چې هغه کم موږ نه پاتې هغه زموږ بېغیرتوب بېکارتوب او دا موږ هغوی نه یو منې کړي لکه د دې میخو په تړاو کې وغږیو د دوی عمرونه به څومره او بیا څومره عمر کوي دا داسې وایي چې 18 هم لنګېږي 10 هم لنګېږي دغو نه اندازه پورې لنګېږي چې ښې وساتي په زندګۍ دا نه زړېږي چې ساتنه ورپسې ښیي لکه چې خورې چا خبره وایي ځوان یې که نه میخه مال نه زړېږي صحیح خبره ده ډېر ښه هر مال چې وساتي نه زړېږي خو چې ساتنه ورپسې چې ساتنه نه وي چا خبره چې مور لو پلار هم د کمزوري وساتل معمولي ویرس پې عمل وکړو بس ور دوباره ختمېږي که نه نو چې د ځان نه له ښیي بیا انشاءالله نه ختمېږي زړه دې کېږي چې دغه کار او کسب پرېږدي یاره مشکله ده مشکله ده زړه به مې مشکله ده یو هغه چې داسې ښه لکه ښه وظیفه درته پیدا شي یا ښه کار درته پیدا سهولت دا به پرېږدي نو چې پرېږده زه پرېږدم زما بچیان بیا پرېږدي که نه ما ته به پیدا کړي که نه بچیان مې کوي زمونږ زیات خلک دي ښې وظیفې لري خارج لري بل د اخوا دېخوا کاروبار لري خو مقصد نور نسل یې دا کار کوي ډېره زیاته مننه خیر اوسې کور دې ودان تا نه هم مننه خوشحاله سي قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا وخت یو ځوان سره ولاړ یو د سره به هم یو څو خبرې وکړو ډېره مننه چې وخت دې راکړه که په لومړیو کې ځان معرفي کړي لیدونکو ته نوم مې نجیب الله دی او د دې علاقې اوسېدونکی یم او دې علاقې ته څه وایي زه د کاظم عزیز خان د لغمان مربوط دی او د لغمان ښه دلته څه کرل کېږي دې وخت کې دلته هندوانې کرل کېږي بس چې څه فصل کوم موسم هغه وخت لکه اوس د هندوانو موسم به او بیا دین وروسته به نور څه کرل کېږي دې بس شولې کرل کېږي بس یو شی بل شی شلواخین دي مالو ته موږ خو همدا کرل کېږي علاقه باندې ستاسو عمر څونه دی زما عمر 18 کاله 18 کال دی عمر ته اتمن به تعلیم به دې کړی مکتب به دې ویلی څونه دی مکتب ویلی 10 کاله مې ویلی 10مه پورې ښه 10مه پورې دې ویلی ولې دې 2 کاله نور ونه ویلی والا بس شوق مې تر راغلی نو پرې مې خوسته کله دې پرېږده لکه څو کاله کېږي 3 کاله مې پرې خوسته دا خو بیخي نږدې وي ولې دوام به دې ورکړی وی که نه څه مشکل و نه مشکل خو نه و بس خوند یې رانه کړو نو نو ستا نو خوښېږي چې دلته وګرځې والا بس خوند راکوي نو چې ګرځو ښه او واده ته د زړه شوی دی چې نامزد چې څنګه د مکتب هم پرېښی دلته هم ګرځې نه مړه واده ته هم څه سره کېږي بس چې کله هم زړه وشي بس بیا به وکړو زه ډېر ښه او د ګوجرانو ژوند څنګه ده ستاسو خصوصا ژوند څنګه ده سهار نه هم دلته راځئ مازدیګره پورې هم دلته ما خو بس سهار 9 بجې راځو بس دا 10 11 بجې ځو
کور ماسپښین و غرمه ځئ غرمه 10 بجې کور ته ځو او بیا راځئ بیا 3 بجې کار ورته اوبه کې بس بیرته کور ته اوبو ته راوړو دا کله لوشل کیږي دا سهار کې مازدیګر کې او نور ځایونو ته هم باد منځه یا که نه یوازې همدلته ګرځئ نه خو ارزي ته ځو چې کوم ځای برابر شي بس کوم ځای کې واښی خیوې پلو ځو خو ارزي ته ځو او همداسې په خپو به ځئ نو په خپو ځو وخت خو ډېر لګېږي زړه به مو نه تنګېږي نه یو ورځ مزل یا 2 ورځې مزل کې بس رسو خیوې پلو ځو خو بیسودو پلو سراچې پلو تاسو سره دا کاروان یا څونه کسان به تاسو سره چې دا وړی اخواته یا تاسو یو ځای یا بس ماما می مال می تر مال می کنه ما 3 کسان شو بس بیا وي یو مال زمونږ یو ځای مال بل چای کنه تر می بل ماما مال می بس یو ځای نور زو مال بیو عمل ته جاري سو بس کاری مال وړو مسافر مثال عمل ته بس ډوړې موډر ته عمل ته خوځان لاره خو اوږده ده زړه به مو تنګېږي لاره کې به زمزمیم کوئ ټپیم به کوئ دا به حتمني دا خو پکې راځي نو بس لاره حتمن ته چې خاندې ستا به ځئ دا پکې راځي بس ښه ته لیدونکو ته یو څو ټپې وکړه شعر به ورته وایم شعر ووایه مهرباني وایي په نیمه شپه چې ستا یادونه راشي ماله به څرنګه خوبونه راشي چې راسه اوسې ورکتلی نه شم چې رانه لاړ چې ارمانونه راشي مکتب ته ځم راپسې راشه که لیونی شم بیا مې راوړه کتابونه نو څنګه مخ پټوې لیدونکو نه نه پټوم او ترنم دې ونه کړه ترنم نه راته زمزمه دې ونه کړه لیدونکي په تمه پاتې شو چې راته یاد کوم که نه ده راته ستاسو اصلا دغه ژوند د کوم ځای نه شجره اخلي زمونږ خو اصلي چې یاستو د کونړ یاستو کونړ کې دم کې یاستو کیرالي کیرالي او هماغه ځای بس کجوري دا قیڅه هماغه ځای شروع شوی پدري هماغه ځای یاستو دلته خو راغلی بس کور مې ته راوړی زمونږ خپل ځای کونړ کې دي دلته راغلی اوس د حکومتي ځای کې پراته یاستو او مشران ورونه دې مبئ هو یو مشر ورونه نشته ما تاسو دوه ورونه نه څلور ورونه نشته دوه مانه کشران دی او مشر واده به کړی یې مشر کله و ستا نوبت پاتې نو زما نوبت پاتې و زه ډېر ښه خوشحاله شو چې بس مونږ راغلو تا سره مو مرکه وکړه او ته هم خوشحاله اوسې او بس ډېره زیاته مننه بس مننه کور دې والله خیر دوه ماشومانو سره ناست یم او دوی هم دلته میخي او د غواګانې سره او همدلته یې ژوند ده دوی سره به خبرې وکړم ستاسو نوم څه ده روح الله او ستا نوم ارمان کوم یو سره خبرې وکړم ښه ته تکړه یې حتما عمر دې څونه دی 12 کاله مکتب وی او څوم صنف کې څلورم ښه ماشاءالله کوم مکتب کې دا نثر دلته زړه دې نه تنګېږي چې راځي نه نه تنګېږي دا ستاسو خپل دی او ښه تا سره څوک دی ورور دی ده که پلار دی ورور مې ښه ډېر ښه او مکتب کې دې څه زده کړی او څه دې زده کړي دي هغه لیدونکو ته ووایه مورې لنډې ټوپک مې راکړو په ما مینه بل نه ورکوي نه مورې لنډۍ توره مې راکړه په بغداد جنګ د شهادتګۍ بل نه ورکوي نه د ګودر غاړې ته راشه منګي مې 2 دینارۍ ملا مې ماتوي نه د ګودر غاړې ته راشه منګي کې مې درته پراټې راوړي دي نه د سیند په منځ کې د ګل لاکو لاس د رانکو د میانو خوراک دې کړم یو پټ غلی احساس دی چې په ارام مې نه پرېلي په اور مې کړوي لکه خام مې نه پرې غافل د خپل حق او غلام مې نه پرېږدو په ځای جرأت مې زیاتوي لکه خام مې نه پرېږدي قدرمن لیدونکو دا وه د نن ورځې ځانګړې شوې خپرونه چې د لغمان ولایت په عزیز خان کس کې له ګوجرانو سره مو تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې له موږ سره پاتې شئ